سلام، زه امید الله امان یم. تاسو ته په امان ټیکنیکل چینل کې ښه راغلاست وایم. ملګرو، نن په یو بل ډیزاین کار کوو، هغه دا چې څنګه کولی شو خپل د فیسبوک پروفایل تصویر په یو واورین موسم کې جوړ کړو. نو د همدې طریقې دپاره تاسو لومړی د عکس وګورئ، داسې تصویر څنګه جوړیږي. راځو د دې دپاره پلی سټور ته ځو. پلی سټور کې یو اپلیکیشن دی د ای فوټو په نامه، ای فوټو 360 په نامه. دلته به سر کې راشي، دا به سرچ کې تاسې دا ما انسټال کړی ملګرو. بیا اړتیا نشته ده زه یې اوپن کوم. تر څو چې دا اوپن کېږي باید تاسې په لومړي سر کې د خپل پروفایل تصویر نه یو سکرین شاټ اخیستی وي، هغه تاسو سره باید موجود وي. نو انتظار ورته وباسئ. دا له دې ځای لرې کې دا تصویر ګورئ ملګرو، په ده کلیک کړئ. کله مو چې پر دې ځای باندې کلیک وکړو، دلته به پر دغه ځای کلیک کړئ او خپل هغه تصویر چې تاسې اخیستی دی سکرین شاټ، هغه به پکې واچوئ. ورته له دې ځای ورته کولی شئ چې اندازه ورکړئ چې په کومه اندازه کې ته دا غواړې دا تصویر دې پکې راشي، چې کومه اندازه مناسب وي همغه اندازه ورته وټاکئ. دا به په دغه چک مارک علامې باندې کلیک کړئ. انتظار ورته وباسئ چې تر څو دغه 100% ته ورسیږي. یعنې دغه اپلیکیشن چې دی آنلاین دی ملګرو، په تصویر به تاسو ته په آنلاین ډول جوړوي. کله مو چې تصویر ښکاري ملګرو جوړ شو، دلته دغه لاندې برخه کې د ډاونلوډ بټن ده، په ده کلیک کړئ. کله مو چې په ده باندې کلیک وکړو، دا به له دې ځایه لرې کړئ دا اعلان. دلته به د سیف بټن درکړي، تاسو په ده کلیک کړئ. زموږ سره تصویر سیف شوی دی. راځو دلته یې ګورو چې رښتیا زموږ تصویر سیف دی که نه. ګالرۍ ته راځو، دلته د ای فوټو 360 په نام فولډر دی، تاسې وګورئ ملګرو. دا تصویر زموږ سره جوړ شو. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو زه تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې برابرې کړم. تر بیا مو خدای په امان.